السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت پر جامو سنبال یاست. زه مسعود نازک یم او تاسو ته د کمجرتۍ په لاملونو باندې بحث. موږ ولې کمجرته یو؟ ولې نشو کولی چې د ډېری خلکو په مخ کې خبرې وکړو؟ ولې د خبرو کولو په وخت کې خوله مو وچیږي؟ ولې مو د خبرو کولو په وخت کې خبرې هېرېږي؟ ولې مو وجود رپ نیسي؟ د دې په لاملونو باندې بحث کوو. څو وجې دي. لومړی خبره، موږ په کوچنیوالي کې خبرو کولو ته نه یو پرېښودل شوي. کله چې موږ ماشومان وو، موږ ته د خبرو کولو اجازت نه دی راکړل شوی. د حجرې څخه، د کوټې څخه، د مجلس څخه راټیټ شوي او پاڅول شوي. هماغه وجه ده چې نن ورځ په پوره ډاډ سره نشو کولی چې خبرې وکړو. دویم علت یې زموږ خبرو او مشورو ته غوږ نه دی ایښودل شوی. موږ چې کله هم د یو څه په اړه نظر ورکوو، مشوره ورکوو، نه منلی کېږي. هم د دې له وجې تر نن ورځې پورې کمجرته پاتې یو. درېیم علت د کورنۍ د مشرانو لخوا راټیټ شوي او تهدید شوي یو. څلورم علت لوبو ته له کوره بهر نه یو پرېښودل شوي. کله چې لوبو ته وتلي یو، ضرور راپسې غږ شوی دی چې راځئ کور ته، یا به جنګ وکئ، یا وران ګرځئ، یا به درته څوک څه ووایي. په همدغه خبرو باندې نن نشو کولی چې خبرې وکړو. بل علت په ښوونځي کې له پیله نه یو شامل شوي. کله چې 8 کلنۍ، 9 کلنۍ، همدا چې 10 کلنۍ ته ورسېږو، موږ په ښوونځي کې شامل شو، چې د کمجرتۍ دا بل غټ لامل دی. په ښوونځیو او مکتبونو، پوهنتونونو کې د جرأت لوړونې په باب داسې زمینه نه ده مساعده شوې چې موږ دې پکې جرأت ترلاسه کړو. معلومه خبر ده چې په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې زموږ او د ستاسو لپاره د جرأت لوړونې کوم پروګرام نشته. د نورو ماشومانو سره پرتله شوي یو. هغه ماشومان چې هغوی کمزوري دي، بدرنګ وي، خبرې نشي کولی، په ډاډه زړه باندې نشي غږېدلی، هغوی سره پرتله شوي یو چې ولا دا هم سم لکه د پلانکې زوی یا پلانکې نشي کولی، دنه به هماغه شی ووځي. زه دا نشي کولی چې مطلب ما وساتي، زما کور وساتي، یو چا ته جواب ورکړي. دا هغې خبرې دي چې موږ کمجرته یو. د دې ترڅنګ موږ ته د کمعقل، تنبل، بیړه، ویده او داسې نور نومونه او لقبونه راکول شوي دي چې دا هم د دې علت دی چې جرأت نه لرو. هر کار ته مجبوره کړی شوي او په زور باندې استعمال شوي. ډېری وخت به درته ویلی شوي چې دا کار وکړه، که ودې نه کړو او راغلم او خلاص کړی دې نه و، بیا به زه تا سره ګورم، چې دا هم د کمجرتۍ یو غټ لامل دی. په خپلوانو په منځ کې زموږ عیبونه راښکاره شوي دي. هغه عیب چې موږ او تاسو لرو، د نورو مشرانو، همزولو، خپلوانو په مخ کې، ټولګیوالو په مخ کې رابرسېره شوي دي. موږ او تاسو که په کور کې یو غلط کار وکړو، نو زموږ ټولګیوال ته حتماً که وویلی شي چې دا داسې دی یا دا کار نشي کولی، نو معلومه خبر ده چې موږ پرې به هغه ټولګیوال وخاندي، د هغه په مخ کې به موږ او تاسو خړ سترګې اوسېږو، بیا سبا ته نشو کولی چې په ډاډه زړه باندې د هغه په مخ کې خبرې وکړو. دا د کمجرتۍ لاملونه امید لرم چې خوښ مو شي، ګټه ترې واخلئ او په خپل ژوند کې وکاروئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لوی الله مو مل شه.